د توازن رسنۍ د کار د فعالیت د پیل عمله دغه رسنۍ ټولو درنو همکارانو ته مبارکي وایم په داسې حال کې چې کور دننه د رسنیو پر وړاندې سخت بندیزونه لګول شوي دي او ورځ تر بلې د محدودیتونو او د فشارونو شمیر کې زیاتوالی راځي او ټول خپرونې له بده مرغه د واکمنې ادارې لخوا څیړل کیږي، مونیټور کیږي او سانسوریږي او یوازې هغو خپرونو ته د خپرېدو اجازه ورکول کیږي چې د دوی په ګټه وي او د انتقادي ژورنالیزم هیڅ بیلګه د داخلي رسنیو په خپرونو کې نه لیدل کیږي. په دغسې سختو شرایطو کې زه فکر کوم چې تبعیدي رسنۍ کولی شي د بدیل په توګه ډېر ښه رول ولوبوي او د افغانستان د ولس اواز نړیوالو سټیجونو ته ورسوي او انتقادي ژورنالیزم ژوندی وساتي او په ټوله کې د ژورنالیزم سیستم ژوندی وساتي. زه د دغه رسنۍ ټولو درنو همکارانو ته مبارکي وایم او د خبریالانو د ملاتړ سازمان له ادرسه ژمنه ورکوم چې په مسلکي برخه کې موږ به د دوی سره د همکار په توګه پاتې کیږو، نه یوازې توازن رسنۍ سره به په مسلکي اړخ کې کار وکړو، د ټولو تبعیدي رسنیو سره موږ ژمن یاستو چې په ګډه کار وکړو.